نو کوشش دا کوئ چې د ځان نه هوښیار مسلمان جوړ خبره کې سوچ کوه فکر کوه د الله په خبرو کې د رسول صلی وسلم په خبرو کې او په عام ژوند کې هوښیار اوسه د هوښیار سړی ډېره مزه کوي دی په کور کې هم دروني دی بچو ته دروني دی ښځې ته دروني دی مور پلار ته دروني دی ملګرو په منځ کې دروني ځکه چې کار یې په سلیقې خبره یې په طریقې دا ګډوډ کارونه چې سړی کوي که نه او د بې عقله په دې باندې سړی سپک سپوخ کوي خبره چې کوي هوښیاره خبره کوي او کار چې کوي نو هوښیار کار کوي سوچ کوي هرې خبرې ته هر کار